ایمان پلورونکي 114 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد. ورونو په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله پر لپسې څو کلاوی فتح کړي، او همدارنګه تاسو په تیره برخه کې واوریدل چې د راشد جنگیز په نوم باندې چې کوم مجاهد د صلیبیانو په منځ کې و، د یوې صلیبي جاسوسي په واسطه باندې بېلارې شو او راز یې ورڅخه واخیست، او بالاخره د صلیبیانو د هغې تیارۍ په اړه باندې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله ته هغه راز راورسېد. او همدارنګه د تیرې برخې په پای کې تاسې واورېدل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د پرلپسې فتحو څخه وروسته د رمله په کلا کې په کال 1107 میلادي کې د صلیبیانو سره جګړه راغله چې په هغه کې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله شاتګ وکړ. ورونو سلطان صلاح الدین ایوبی د رښتینې کیسو په ترڅ کې موږ او تاسې یو بل عنوان ته داخلېږو. کله چې مسؤلیت محبت مات کړ. ورونو رمله د بیت المقدس نه 10 میله لرې شمال ته د اردن په سیمه کې پرته ده چې په 1920 عیسوي کال د جون په میاشت کې د اسرائیل او عربو په جګړه کې اسرائیل ونیول. کله چې سلطان صلاح الدین ایوبی په رمله کې ماتې وخوړه، نو له هر لوري څخه ورته خطرونه متوجه شو، ځکه ټولو دښمنانو ته وخت پیدا شو چې بیا راویښ شي. هغه په قاهره کې خپل فعالیت او د فوز بیا جوړول پیل کړل. د سلطان صلاح الدین ایوبی ورور ملک العادل پر حماد کې اوسېده. هغه چې کله د رمله له ماتې څخه خبر شو او ځینې ماته خوړلي ورته راورسېدل، او دا راپور هم ورته راغی صلیبیان اوس غواړي نور پرمختګ هم وکړي، نو په یو لوړ ځای پورته شو. ښي او کیڼ لوري ته مشالونه په لاس 2 تنه ولاړ. هغه په ډیر لوړ आवाज وویل: اے د الله جل جلاله او د هغه د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لارې سرښندونکو مجاهدینو، دا حقیقت قبول کړئ چې موږ ماتې وخوړله. آیا تاسو به په دې حالت کې د خپلو میندو، میرمنو او لورګانو په وړاندې ودرېږئ او هغوی ته به وایئ چې موږ د بېدینه انسانانو له لاسه ماتې وخوړه؟ آیا تاسو ته به خپلې میندې شیدې وبخي چې په کورونو کې ناستې دي؟ د دې خبرې انتظار کوئ چې زموږ لومړی قبله د کفارو د کرغېړنو پنجو څخه آزاده شي. ستاسې نه چې کوم یو کور ته د تلو اراده لري، هغه د لسب څخه راوځي او له دې ځایه څخه د خپل کور ته ولاړ شي. ورونو د ملک العادل د پوځ څخه یو کس راووت او په ویریدلي اواز یې وویل: محترم سپه سالاره، موږ ته خپل مقصد ووایه. تاسو ته چا ویلي چې موږ خپلو کورونو ته ځو؟ که زه د راتښتېدلو په وخت کې ووژل شوم، نو زما مړی ښخ نه کړي، پرېږدئ چې ځناور، ټپوسان او کارغان یې وخوري. او دا زما د ټولو مجاهدینو ورونو د زړه आवाज دی. په دغه حالت کې د هر باتور سرتیري د خولې څخه همدا یو غږ پورته شو: هو هو. بیا الملک العادل وویل: دښمن ستاسې پسې را روان دی. تاسې ته ثابته ده چې د رمله فتحه به د هغوی اخري فتحه وي. نن شپه آرام وکړئ، سبا شپه زه تاسې ته وایم چې څه وکړو. ملک العادل لږ پوځ په کلا کې پرېښود، او نور ټول چې 5 یا 6 زره غازیان کېدل له کلا څخه یې ویستل، او شپه په شپه یې غرونو ته ورسول او هلته یې پټ کړل، تر څو د سلطان صلاح الدین ایوبي د رمله د ماتې غچ او انتقام ورڅخه واخلي. خو ورونو څومره اوښان چې زخمیان وو، هغه یې ټول حلال کړل او ټول خپل مجاهدینو ته پاخه کړل. د دې سره جوخت حلب او دمشق ته هم خبر واستاوه چې موږ ته خوراکي او جنگي سامان، اسونه او اوښان زر ته زر راواستوي. صلیبیان په دې لور را روان دي. هلته بیا د صلیبیانو بادشاه بالډون په دې پوهېده صلاح الدین ایوبي اوس ماتې خوړلې، نو د هغه د پوځ حوصله ختمه یا کمه شوې ده. فوجیان یې زیات زخمیان او مړه شوي دي. همداسې باید خپل پرمختګ جاري وساتو، تر دې چې لوی لوی ښارونه هم د هغوی د لاس څخه وباسو. په همدې خاطر هغه له لوی لښکر سره په ډېر تلوار سره وړاندې راغی او د حماد کلا یې محاصره کړه. خو هغه په دې پوهېده
چې دلته جګړه نشي کېدای او هغوی باید زر تر زره تسلیم شي. نو د جګړې څخه یې مخکې اعلان وکړ چې دروازه خلاصه کړئ او که نه کلا به داسې ورانه شي چې څوک په تصور هم نه کوي چې دلته کومه آبادي وه. خو د دیوالونو څخه ورباندې د غشو باران وشو. د صلیبیانو بادشاه بالډون بیا اعلان وکړ چې په جګړه کې ستاسو خیر نشته او نه د جګړې توان لري. د بې مقصده وینو تویولو کوښښ مه کوئ ځکه تاسې جګړه نشئ کولی. کلا موږ ته وسپارئ او زه ژمنه کوم چې د هیڅ بندي سره به بد سلوک نه کیږي. خو د کلا د دیوال څخه دروند اواز راغی چې په هغه اواز کې دا و: موږ په هیڅ صورت هم نه تسلیمیږو. تاسې خپل ټول زور او قوت استعمال کړئ او د کلا څخه دومره لرې شي چې زموږ غشي تاسې ته ونه رسیږي. بیا غږ وشو چې موږ خپله وینه بې مقصده نه تویوو، حال دا چې ستاسې بې مقصده وینه تویېږي. په کلا کې دومره پوځ نه و چې مقابله وکړای شي، خو قومندان د کلا د دروازې خلاصولو ته تیار نه و، ځکه ملک العادل هغه ته وظیفه ورکړې وه چې تاسې مقاومت وکړئ چې هغوی ته دا شک پیدا نه شي چې دوی پوځ د کلا څخه ایستلی دی. موږ د شا لخوا پرې حمله کوو. ورونو، د صلیبیانو بادشاه بالډون چې کله مقاومت ولیده نو حکم یې وکړ چې پوځ شاته شي او خیمې ولګوي، ځکه چې اوس کلا سمدستي تسلیم نه شو. هغه فکر کاوه چې د یو ساعت خبره ده. ټول پوځ خیمې ولګولې. بالډون ته د نور څخه لرې د بادشاهۍ په څېر باندې خیمه ولګول شو چې د ماڼۍ په شان باندې ښکارېده او هر څه پکې برابر و. د هغه دا تصور هم نه و چې د شا له لوري څخه به په ده باندې حمله کېږي. د ماښامه وروسته یې قومندانان خیمې ته راوغوښتل او د سبا ورځې د جګړې په هکله یې ورته لارښوونې کولې. خو ورونو، د صلیبیانو بادشاه بالډون دا کوښښ کاوه چې د ملک العادل پوځ آرام ونه کړي او نه ورته مرسته راورسېږي او هغه ژوندی ونیسي، ځکه د سلطان صلاح الدین ایوبي ورور لوی او قیمتي بندي و او د دې په بدل کې به د هغوی هر شرط ومني او زیات امتیازات به ورڅخه ترلاسه کړي. بالډون د فاتح په توګه ناست و. د څلورو نجونو څخه یې ورته د شرابو جام په لاس کې نیولی او بل یې ورته لاس مخ او د نور ورته پښې چپې کولې. څلور نورې مسلمان نجونې صلیبي قومندانانو په رمله کې نیولې وې. ډېرې ښکلې او ښایسته وې. خپل بادشاه بالډون ته د نورو قیمتي څیزونو سره د ډالۍ په ډول باندې وړاندې کړې او نورې بندیانې نجونې افسرانو او پوځیانو په خپلو کې سره وویشلې. ورونو، لومړی مسلمانانو نجونو ډېر ژړل او ناکراره وې، خو صلیبي نجونو هغوی ته تسلي ورکوله. ورته ویلې خوشحاله اوسئ، خپل بخت ونازېږي چې بادشاه بالډون ستاسې په سر باندې لاس کېښود. کومې نجونې چې زموږ د پوځیانو لاسونو ته ورشي د هغوی حال داسې وي چې د ځمکې او اسمان مخلوقات پرې ژاړي. تاسې به یو ورځ نه یو ورځ د کوم مسلمان کور ته تلئ. د څو کالو تېرولو وروسته ستاسې حسن ختمېده او دا فطري عمل دی، بیا ستاسې قدر او قیمت هم کمېده. بل دا چې د ژوندانه هغه سهولتونه به هلته نه وو کوم چې دلته تاسې ته شته. هو، د ښځې هېڅ دین نه وي که هغه چاته په نکاح ورکړای شي او یا یې څوک په زور ملګري کړي. نو تاسې ولې د داسې انسان سره په خوشحالۍ ژوند نه تېروئ کوم چې د جګړې د میدان لوی سپهسالار او د یو هېواد باچا دی؟ یوې نجلۍ د ژبې لاندې وویل: دوی د خپلو ټولنو په رڼا کې ښځې ته ګوري، هغوی ته ډېر شنه باغونه ښودل کېږي. خو ورونو، بالاخره هغوی نجونې لږ شانته غلې او چوپ شوې. کله چې څلور واړه په یوه خیمې کې سره یو ځای شوې نو یوې او بلې ته یې وویل: ښه کار دا دی چې موږ هغوی ته ځان باوري ښکاره کړو او د هغوی باور او اعتبار په ځان باندې راولو. بیا به نو بادشاه بالډون ووژنو. د هغوی فیصله همدا شوه چې ځان غلي ونیسي او د بادشاه د مرګ لپاره ځانونه برابر کړي، یا دا چې خپله وتښتي. کله چې بادشاه ولیدلې چې دا نجونې پیغلې او ښکلې دي نو د استخباراتو د ادارې مشر راوغوښت. ورته ویې ویل: آیا نورې نجونې هم داسې ښکلې دي؟ د استخباراتو مشر وویل: هو. د صلیبیانو بادشاه بالډون وویل: که دا وروزل شي نو د دوی څخه ښه کار اخیستلی شو، خو دا او نورې قیمتي نجونې د عیاشۍ وسیله ونه ګرځوئ، په مینه او محبت د دوی زړونه لاسته راوړئ. له دې مخکې څلور واړه په یوه خیمه کې سره ناستې چې یوه یې نسرین نومېده. هغې خپلې ملګرې حبیبې ته وویل: موږ ښایي له دې ځایه څخه د تېښتې لاره ولټو. حبیبې وویل: که د بدلې اخیستلو کار وي نو دا تر هغه وخت ممکن نه دی چې موږ دوی ته دا څرګنده نه کړو چې موږ د زړه له کومې د دوی وینځیتوب قبول کړی. خو جمیلې بیا وویل: زما پلار د صلاح الدین ایوبي په پوځ کې دی، هغه به موږ ته ویل د کافرانو نجونې د صلیب لپاره د خپل عزت سودا کوي او زموږ مسلمان واکمنان او چارواکي خپل ملګري کوي، هغوی وژني او د پوځ محرم رازونه خپلو مشرانو ته رسوي. خو نسرین په جواب کې وویل: ما ته هم دا معلومه ده چې صلیبي نجونې هغه کارونه کوي کوم چې زموږ مسلمانان وروڼه یې د دښمن په هېوادونو کې کوي. حبیبي پسې وویل: که موږ هغوی ته ووایو چې ستاسې په دین کې داخلېږو او د دې په نتیجه کې د هغوی اعتماد ترلاسه کړو،
بادشاه او لوړپوړي چارواکي ووژني او یا د هغوی د بېلارې کولو کوښښ وکړو. خو طیبه چې ډېره هوښیاره وه هغې وویل زه د خپل عفت او عصمت له لوټلو څخه وړاندې مرګ غوره بولم. زه خپل لاسونه د الله تعالی دربار ته لپه کوم چې ما ته د ازادۍ لاره خلاصه کړي. او دا هم په یاد ولرئ چې سلطان صلاح الدین ایوبي خو لا څه چې هیڅ غیرتمند مسلمان دا نه خوښوي چې د هغو خور یا لور دی په داسې طریقه باندې له خپل دښمن څخه راز واخلي یا دې هغه ووژني. خو ورونو په کومه ورځ چې د صلیبیانو بادشاه بالډون او د هغه پوځ کلا محاصره کړه د هغه څخه 2 شپې مخکې مسلمانانو نجونو ډاډ ورکړ چې موږ خپل دین پرېښودلو ته تیار یو. خو کله چې دغه نجونې د قومندان په واسطه باندې بادشاه بالډون ته وروستل شوې نو دوی په خپلو غاړو کې قیمتي هار چې د صلیب نښه پکې وه په خپلو غاړو کې اچولي. د صلیبیانو بادشاه بالډون وویل ممکن دوی د خپلې ویرې څخه د اسلام د دین پرېښودلو څرګندونه کړې وي خو د زړه څخه یې تر اوسه مسیحیت نه وي قبول کړی نو د هغوی په زړونو قبضه وکړي. د مسلمانانو اخیستل کوم مشکل کار نه دی خو په مسلمانانو باندې اعتماد کول د خطر نه خالي نه دی. مخلص مسلمانان داسې قرباني ته ځانونه تیاروي چې زموږ قوم یې تصور هم نشي کولی. ورونو بالډون یوه ډېره غټه خبره وکړه او ویې ویل مخلص مسلمانان داسې قرباني ته ځانونه تیاروي چې زموږ قوم یې تصور هم نشي کولی. د صلیبیانو بادشاه بالډون پسې وویل اوس چې دوی زموږ په جال کې نښتي دي او ورڅخه وتلی نه شي خو بیا هم دوی تر څارنې لاندې ساتي چې په ما یا تاسې وار ونه کړي. د صلیبیانو بادشاه بالډون د محاصرې په شپه ډېر شراب وڅښل او د 8 واړه نجونو سره چې په یوه خیمه کې وې لاسونه اچول یې ورسره پیل کړل او ښه یې سره ځانونه ستړي کړل. قومندانانو هم شراب څښلي بې خوده پرېوتل ځکه چې هغوی د فتح په نشه کې او دا ځای هم ورته په قدمونو کې پروت ښکارېده. د شپې تر ډېره وخته پورې ټول لښکر ویښ و. وروسته ټول ویده شول یوازې پیره کوونکي ولاړ وو خو هغوی هم ډاډه وو ځکه چې دلته هېڅ خطر موجود نه و. د کلا څخه د باندې پوځ د برید او حملې خو هېڅ ووتل ځکه چې هغوی د فتح په نشه کې او دا ځای هم ورته په قدمونو کې پروت ښکارېده. د شپې تر ډېره وخته پورې ټول لښکر ویښ وو. وروسته ټول ویده شول یوازې پیره کوونکي ولاړ وو خو هغوی هم ډاډه وو ځکه چې دلته هېڅ خطر موجود نه و. د کلا څخه د باندې پوځ د برید او حملې خو هېڅ هم ویره نه وه او دوی دا تصور هم نه کاوه چې د دې باندې له خوا څخه به مسلمانان په موږ باندې حمله کوي. خو ورونو د نیمې شپې په وخت کې د حماد د غرونو څخه زر پلي او پیاده مجاهدین په خاپو خاپو ګامونو د حماد د کلا په لور را روان وو چې په ډېرو ډلو او ګروپونو ویشل شوي وو او هر یو ته جلا جلا وظیفه ورکول سوې وه. چاته خیمې سوځول چاته رسۍ خلاصول چاته اوښان خلاصول او زخمي کول او چاته د پوځیانو په سینو برچې منډل سپارل شوي. کله چې هغوی راورسېدل هر یو ګروپ خپل خپل کار پیل کړ. هر لوري ته یو دم شور او غوغا پیل شو. آسونه او اوښانو یوې او بلې خواته منډې پیل کړې. په خیمو اورونه ولګېدل او یو قیامت غوندې جوړ شو. کله چې بالډون راویښ شو ګوري چې په قرارګاه کې قیامت جوړ شوی. پیاده او پلي مجاهدینو خپل کار وکړ او نور بیرته غایب شو. په همدې وخت کې یو ځل بیا ځمکه په لړزه شوه او 4,000 سپاره د حماد د غرونو څخه په منډه راووتل او په صلیبیانو یې داسې حمله وکړه چې هر څه یې له ځانه سره تباه او برباد کړل. بیا بیرته پرې راتاو شول او دویم ځل یې پاتې شیان ختم کړل. خو ورونو د کلا د نورو طرفونو څخه صلیبي لښکر شور او غوغا یې واورېدله. هغوی هم یوې او بلې خواته منډې کړې خو هېڅ نه معلومېدل. آسونه او اوښان ټول په منډو پرته له دې چې ښه غور او فکر وکړي تېښته یې پیل کړه او په منډو شول. د صلیبیانو بادشاه بالډون او قومندانان د خوب څخه راویښ شول او د خیمې څخه په تلوار راووتل تر څو حال معلوم کړي. هر لوري ته د الله اکبر الله اکبر چیغې وې. نجونو چې واورېدل نو پوه شوې چې دا د مسلمانانو یرغل دی. حبیبي خپلې ملګرې نسرین ته وویل د صلیبیانو بادشاه بالډون د وژنې وخت دی. نسرین وویل د تېښتې وخت هم دی. هغوی راووتلې خو ګوري چې څلورو خواو ته د صلیبیانو د بادشاه چې بالډون نومېده محافظان ولاړ دي او څو تنو په لاسونو کې مشعلونه نیولي. ناهیلې بېرته خیمې ته ننوتې. طیبې د خیمې تر شا مسلمانانو سرتېرو ته د ځان رسولو کوښښ کاوه تر څو هغوی ته ووایي چې د صلیبیانو بادشاه بالډون دلته دی. خو هغوی ټول په آسونو سپاره او هر یو دا کوښښ کاوه چې د یرغل له ځایه څخه خپل پړاو ته ورسېږي. یو سپور آس ودراوه او پوښتنه یې وکړه څه خبره ده؟ طیبې وویل زه مسلمانه یم او زما په څېر نورې مسلمان نجونې د صلیبیانو بادشاه بالډون په ولکه کې دي چې له دې ځایه څخه په څو ګامونو کې د هغه خیمه او د جګړې مرکز سته.
د دې خبرې په اورېدو سره سرتیري هغه له ځانه سره سپاره کړ. بیا هغه خپل قومندان ته ورسوله. هغه د دې د خبرو په اورېدو سره دوه ټولو سرتیري له ځانه سره ملګري کړل او د صلیبیانو بادشاه بالډون خیمه یې محاصره کړه. بیا پرې غږ وکړ که د خیمې څخه نه راوځي نو موږ ورته اور اچوو. 4 صلیبي نجونې او 3 مسلمان نجونې او څو تنه نوکران پرته د وسلې څخه بیرون راووتل. د بادشاه بالډون په هکله ورڅخه پوښتنه وکړه شوه، خو هېچ چا څه نه ورته ویل چې هغه چیرې تښتېدلی دی. هغه د پړاو د خیمو له منځ څخه خپلې خیمې ته را روان و چې په دې حالت کې یو پوځي وړاندې شو او ورته ویې ویل ستا خیمې ته مسلمانان را رسېدلي. خو بالډون د خپلې سپارلي مخ په بله خوا کړ او وتښتېد. ورونو تر سهاره پورې الملک العادل د صلیبیانو په لښکر باندې د خرپ او ترپ عملیات وکړ. چې کله سهار شو پرته د مړو، زخمیانو، اسونو او اوښانو څخه نور څه نه ښکارېدل. الملک عادل د بالډون فتح په ماتې وربدله کړه او د رمله غچ او انتقام یې ډېر زر ورڅخه واخیست. مجاهدینو ته الله تعالی ښه پرېمانه وسله، سامان، اسونه او اوښان ورکړل چې د هغوی ټولې اړتیاوې یې ورپوره کړې. ورونو په دغه حالت کې ملک عادل سمدستي لیکونکی راوغوښت او ورته ویې ویل زر تر زره لیک ولیکه. هغه هم په لیک لیکلو پیل وکړ. د لیک په داسې ډول پیل کړ: زما عزتمن ورور صلاح الدین ایوبي د مصر او شام سلطان ته، السلام علیکم ورحمت الله. الله تعالی دې د اسلامي امت د وقار او سرلوړۍ په خاطر ډېر عمر درکړي. زه دا لیک په دې امید سره لیکم چې تاسې به په خیر سره قاهرې ته رسېدلي وئ. چا موږ ته خبر راکړ چې تاسې شهید شوي، خو بیا معلومه شو چې تاسې زخمي یاست. زه او نور سرتیري مجاهدین ډېر خفه وو. تاسې چې د پوهې له مخې کوم استازی را لېږلی و او هغه ستاسې د روغتیا زیری راوړ ډېر خوښ شو. زه امید لرم چې د رمله ماتې په زړه باندې بار ونه ګڼې. انشاء الله موږ به د دې غچ ضرور اخلو او نیول شوي سیمې به بیرته وردنې نیسو. زه د ماتې په اسبابو باندې غور کوم. په هغه کې مسؤلیت د پوځ په غاړه نه، بلکې موږ ماتې هغه ورځ وخوړه چې په خپلو کې مو تورې پورته کړې او زموږ وروڼه د بادشاهۍ نشې ړانده کړل او کوم مال او دولت چې د دې مظلوم امت د خیر او ښېګڼې لپاره استعمال شوی وای په کورنۍ جګړو کې ضایع شو. زموږ میړني او تجربه کار پوځیان شهیدان شول. اوس پاملرنه دې لور ته کول دي چې دښمن مو د رنګ، ژبې، قوم په نامو په خپلو کې ونه جنګوي. ما او زما قومندانانو د سرتیرو مجاهدینو په مرسته د رمله د ماتې وروسته څخه دا ثابته کړه چې همهغه سپاره او پیاده چې تاسې را کړي وو د دښمن څو چنده پوځ ته داسې ماتې ورکړه چې بیا به د یرغل جرأت ونه کړای شي. زما دا هیله ده چې د دې یرغل او بري حالات د تاریخ په پاڼو کې ولیکل شي تر څو راتلونکی نسل دا ونه وایي چې د ماتې وروسته مسلمان قوم مړ کېږي. که تاسې دلته شتون درلودای او سهار مو د صلیبیانو حالت لیدلی وای نو د ماتې غم به مو هېر شوی وای. خو زه په دې ډېر افسوس کوم چې د صلیبیانو بادشاه بالډون زموږ د لاس څخه ووت. زه اوس په داسې ځای کې ولاړ یم چې د حماد کلا راته ښکاري او د مسلمانانو بیرغ چې لا اله الا الله محمد رسول الله پرې لیکل شوی رپیږي. که له ما سره دومره پوځ نور وای لکه چې اوس را سره دی نو ما به د صلیبیانو پسې پښې بډ وهلې وې او هغه سیمې به مې بیرته ورڅخه نیولې وای. خو زه اوس ډاډ در کوم چې ما د سرتیرو مجاهدینو جذبه تازه کړه او هیله لرم چې تاسې په قراره د نوي پوځ په روزنه کې مصروف اوسئ. زه به غلچکي یرغلونه کوم، دښمن به آرام ته هېڅکله نه پرېږدم. په دې ډول زه کومه سیمه نشم نیولی، خو تاسې ته د تیارۍ وخت په لاس درځي. ما شمس الدوله ته هم پیغام لېږلی دی چې له ما سره مرسته وکړي او ملک صالح ته هم. هیله لرم چې هغوی هم څه مرسته وکړي. زموږ له لورې اندېښمن مه اوسئ. الله تعالی زموږ سره دی او د هغه څخه د مرستې غوښتونکي یو او ټول به د هغه لور ته ورځو. الملک العادل. ورونو ملک عادل خپل پوځ په ډېرو ډلو وویشه چې په هر یوه کې 40 کسان وو. هغوی ته یې وظیفه ورکړه چې هره شپه د بالډون په کیمپ او قرارګاه باندې برید وکړي. مجاهدینو هره شپه پرته د دمې څخه د پوځ په مختلفو برخو باندې حملې کولې او ډېر زیان یې ورساوه. خو په دې حالت کې به دوی خپله هم شهیدانېدل. د صلیبیانو بادشاه بالډون د هغوی د مخنیوي لپاره کوچني ګروپونه جوړ کړل، خو دوی هماغه ګروپونه په لارو کې ختمول او له منځه یې کړل. د دې حملو ګټه دا شوه چې د بالډون لوی پوځ یوازې د ځان په ساتلو باندې بوخت شو او نور هېڅ پرمختګ یې ونه شوی کړ. د دې په خوا کې سلطان صلاح الدین ایوبي ته هم د تیارۍ وخت په لاس ورغی. خو ورونو کله چې د رمله څخه ماتې خوړلی پوځ د مصر په لوري باندې روان و نو هغوی بې ترتیبه او ډلې وو. څوک 2، څوک 3، څوک 5 یا 6 او څوک زیات کسان. خو په لاره کې په غرونو د خاورو په هسکو غونډیو
پورته کېدل او کښته کېدل، بیا په پراخې دښتې کې مزل کاوه. خو ورونو کومو کسانو چې په دې لاره کې مشکلات ونه شوای زغملی، هغوی د تل لپاره په لاره کې پاتې شول. خو ځینې هغه غازیان چې ډله به تر 500 رسېدله، د یو ځای سفر له امله یې حوصله ښه وه. خو څرنګه چې په دې لاره کې د اوبو هېڅ درک نه و، نو دوی د یو بل هېڅ مرسته نه شوای کولی، پرته له دې چې څوک مړه شو نو هغه به یې ښخ کړ. ورونو په دې ډلې کې صلیبیانو خپل کسان هم مصر ته واستول، تر څو هلته د سلطان صلاح الدین ایوبي لپاره ستونزې را پیدا کړي او خلک له پوځ څخه منع کړي. ورونو یو پیر په لاره کې د غونډۍ په منځ کې کېناست، تر څو تښتېدلي پوځیان راشي او د هغوی سره ملګری شي. د ده سره خپل زیات کسان یوې او بلې خواته وو چې مصر ته یې ورسوي. هغوی د خلکو څخه پټ ګرځېدل. یوازې 2 کسان د ده سره یو ځای وو چې په خلکو کې د ده تبلیغات کول او د ده کرامات به یې بیانول چې دا د الله تعالی دوست او ولی دی، او ځینې کرامتونه به یې په عملي توګه هم ورته ښودل. ورونو دا لکه د مخکینیو پیرانو په څېر باندې صلیبیانو یو بله توطیه پیل کړې. ورونو دا چې دا توطیه به څه وي او په مسلمانانو به کوم اثر کوي، او سلطان صلاح الدین ایوبي به هغه تار پوځ بیا څنګه راټولوي، او په صلیبیانو به کومې حملې کوي په مصر، رمله، حمات